د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د خوندیتوب لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. اروپایي ټولنې له یونیسف سره د هغو ماشومانو لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه چې له ګاونډیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستنیږي. د معلوماتو له مخې د دې مرستو له لارې به په راتلونکو 3 کلونو کې پر پوله بې سرپرست افغان ماشومانو ته عاجلې مرستې برابرې شي او په 12 ولایتونو کې به د زده کړې، روغتیا، تغذیې، مسلکي روزنې او د عایداتي فرصتونو له لارې د اوږدمهاله بیرته یوځای کېدو د بهیر ملاتړ موشي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د همکارۍ مشر آریک بوم وایي چې له پاکستان او ایران څخه د ستنېدونکو افغانانو څپې د ماشومانو د خوندیتوب پر خدماتو بېسارې فشار راوړی دی. ملګرو ملتونو له سرپناهو پرته د افغان کډوالو د بیا میشتېدنې بهیر ناشونی بللی. د ملګرو ملتونو د استوګنې ادارې د افغان کډوالو لپاره د خوندي او مناسبې سرپناه نشتوالی د دوی د بیا میشتېدنې بهیر پر وړاندې لوی خنډ بللی دی. د یادې ادارې مسؤلینو ویلي چې د ستنېدونکو کډوالو لپاره د مناسبو کورونو له نشتوالي سره دا شونې نه ده چې دوی د خپل عادي ژوند بیا له سره پیل کړي. دوی همداراز ویلي که څه هم د سرپناه په برخه کې د ستونزو د حل لپاره له نړیوالو شریکانو سره په ګډه هڅه کوي، خو د شته امکاناتو او سرچینو په پرتله اړتیاوې څو برابره زیاتې دي. یادې ادارې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له ځنډ پرته د سرپناه د ستونزې د هواري په برخه کې د افغان کډوالو لاسنیوی وکړي، که نه دغه بشري ناورین به لا پسې پراخ او ننګونکی شي. ترکیه غواړي افغانستان کې د لمرګولي یا آفتاب پرست د کار پروژه تطبیق کړي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني په افغانستان کې د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ ادارې ټیکا له رئیس فاضل آکین اردوغان سره لیدنه ترسره کړې ده. د خبر پاڼې له مخې هیواد کې د لمرګولي یا آفتاب پرست د کار د پروژې د تطبیق څرنګوالي په اړه خبرې اترې او پلان جوړونه وشوه. خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د ترکیې د مرستو او د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له پروګرامونو سره د مرستو همغږۍ په اړه خبرې او د نظرونو تبادله هم وشوه. د پاسپورت موانع لرونکي د خپلو قضیو له حل وروسته پاسپورټونه ترلاسه کولی شي. د پاسپورت عمومي ریاست ویلي هغه اشخاص چې د پاسپورت د صدور موانع لري کولی شي خپلې قضیې او چارې د محاکمو او قضایي بنسټونو د پریکړو پر بنسټ په قانوني ډول حل او پای ته ورسوي او له هغې وروسته د پاسپورت مستحق ګڼل کیږي. تر دې وړاندې د 4 کټګوریو خلکو ته د پاسپورت ورکول منع اعلان شوي وو. پاسپورت ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي وو هغه کسان پاسپورټونه نشي ترلاسه کولی چې د قرض او یا هم د نورو ژمنو د نه ترسره کولو په سبب د اړوندو ادارو له لوري ممنوع الخروج اعلان شوي وو. اعلامیه کې همداراز راغلي وو چې په جزایي، مدني او سوداګریزو قضیو کې محکوم خلک هغه ماشومان چې والدین یا قانوني وکیل نه لري او یا هغه چې بایومتریک سیستم نه ممنوع الخروج کېدل تثبیت کړي هغوی ته هم پاسپورت ورکړه منع اعلان شوې ده. د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري کابل کې د سترګو د پردو ناروغانو وړیا درملنې او عملیاتو پروسه پیل شوه. کابل کې د 3 میاشتې مرکزي روغتون کې د یادې ټولنې په همغږۍ د ملک سلمان خیریه بنسټ په مالي ملاتړ د سترګو د پردو ناروغانو د درملنې او جراحي عملیاتو 15 ورځنۍ وړیا پروسه پیل شوه. د افغان 3 میاشتې ټولنې رئیس شیخ شهاب الدین دلاور دغه اقدام د بېوزلو او اړمنو هیوادوالو د درملنې په برخه کې ارزښتمن او اغیزمن ګام بللی دی. ټاکل شوي چې د دې پروسې له لارې به 400 ناروغانو ته د کتنې، درملنې او جراحي عملیاتو ترڅنګ د سترګو د کمزورۍ لپاره عینکې هم ورکړل شي. د یادونې وړ چې نږدې ورځو کې به 400 تنو ناروغانو ته په ننګرهار او 400 نورو ته بیا کندهار کې د سترګو د پردو عملیاتونه ترسره شي. تیره میاشت 2330 بهرنیو وګړو افغانستان ته تګ راتګ کړی دی. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ثبت شویو ارقامو په بنسټ ویلي چې تیره زمري میاشت کې 2330 بهرنیو وګړو افغانستان ته تګ راتګ کړی دی. ارقام ښیي چې په یاده موده کې د 80 خزینو په ګډون 1405 بهرني وګړي هیواد ته راغلي او د 10 خزینو په ګډون 1022 نور له هیواده وتلي دي. یاده اداره وایي هیواد ته د راغلو بهرنیو له ډلې 1283 کسان د ځمکنیو بندرونو او 2 نور د هوا له لارې راغلي چې له دې ډلې 214 تنو د هیواد له لرغونو او تاریخي سیمو لیدنه کړې ده. بلخوا د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو ډاډ ورکړی چې له قانوني لارو هیواد ته په راداخلېدو د هر چا حقونو ته پوره ژمنتیا لري.
عباس عراقچي سعودي عربستان ته په یو رسمي سفر تللی. ایراني رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي د بهرنیو چارو وزیرانو په ځانګړې غونډه کې د ګډون په موخه سعودي عربستان ته سفر کړی دی. په راپورونو کې ویل شوي چې په غزه کې د انساني ناورین څېړنه، د غزې د بشپړې نیونې حقوقي او سیاسي اړخونو څېړنه او د مرستو رسولو لپاره همغږي د دې ناستې مهم موضوعات یاد شوي دي. لاوروف ویلي د پوتین او زیلینسکي ترمنځ د لیدنې پلان تر اوسه نه دی چمتو شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له NBC نیوز سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې د مسکو او کیف ترمنځ د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هڅو سربیره د پوتین او زیلینسکي ترمنځ هیڅ کومه لیدنه پلان شوې نه ده. هغه ویلي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د یوې هوکې لپاره د ټرمپ وړاندیز شوي شرایط رد کړي دي. د نوموړي په وینا پوتین چمتو دی څو د یوې تګلارې تر جوړېدو له زیلینسکي سره وګوري او د کار دا تګلاره اصلا چمتو نه ده. هغه ادعا کړې ده چې اوکراین د سولې د هوکړې پر لور د پرمختګ مخنیوی کوي. اسرائیل د یمن پر پلازمینې هوایي بریدونه کړي دي. د یمن د حوثیانو تر کنټرول لاندې روغتیایي څانګې خبر ورکړی چې پر دې هیواد د اسرائیل د هوایي بریدونو له امله 4 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. اسرائیل په یوې اعلامیه کې ویلي د یمن په پلازمینه صنعا کې د حوثیانو پر پټنځایونو هوایي بریدونه کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا بریدونه پر اسرائیل عوامو اسرائیلیانو د حوثیانو د بریدونو په ځواب کې شوي دي. د شال ټلویزیون قدرمند اوریدونکو دا د دې مهال لنډ مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.